السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رحمان الله مزایل ټیکنیکل پښتو ټیچ چینل څخه ملګرو امید لرم چې روغ او جوړ به سره نن تاسو ته خیمه چې څنګه وکولای شو موږ ځان لپاره آنلاین چې کومه برېښنایي تذکره ده هغه ځان لپاره جوړه کړو. زیاتره ملګري دلته 100 روپۍ به ورکوي 50 روپۍ به ورکوي او ځان لپاره په فورمه ډکوي. نو تاسو په خپله وکړئ ځان لپاره د آنلاین تذکرې چې کوم برېښنایي تذکرې د هغې فورمه ډکه کوئ. ټول ناول به تاسو لاړ شئ کروم براوزر ته که هر یو براوزر وي زه لاړم کروم براوزر ته. اول ته به تاسو سرچ کوئ ولیکئ asan.gov.af یعنی دا ادرس به تاسو ولیکئ دا به تاسو سرچ کوئ په خپل براوزر کې که هر یو براوزر وي که کروم وي او اوپیرا وي هر یو وي دا چې کله تاسو سرچ کوئ دلته تاسو دغسې یو صفحه راوړي. په دې صفحه کې تاسو چې وکړئ ملګرو دلته په سر کې به تاسو ګورئ دا کونج کې پښتو او دري دې کې یو انتخاب کوئ تاسو خپله. نو ما پکې پښتو انتخاب کړی یعنې زه په پښتو باندې پوهېږم. پښتو چې کله انتخاب کړه تاسو ته بل دغسې یو انټرفیس راوړي دغسې یو صفحه راوړي تاسو ته. په دې کې بیا چې وکړئ ملګرو دې کې تاسو ته اوس ښیم په دې کې یعنې موږ چې کوم هغه کارونه دي اسان یې کولی شو یعنې په آنلاین ډول یې کولی شو. آسان خدمت کې کېږي اسان پاسپورټ ده چې کوم موږ آنلاین فورمټ کولی شو پاسپورټ دپاره د ویزې تمدید او همداسې نور شیونه دي پکې. خو دلته موږ اوس کار شی د برېښنایي تذکره یعنې دا به موږ اوکې کړو. په دې کې چې لږ لاندې راغی دلته به تاسو د برېښنایي تذکرې باندې کلیک وکړئ. نو دا چې کله اوکې کړم هغې نه بعد به تاسو دلته په دې باندې اوکې کړئ داسې صفحه درته راوړي اوس غوښتنه وکړه. نو تاسو به دلته په دې اوس غوښتنه باندې کلیک وکړئ یعنې موږ اوس غوښتنه کړو د برېښنایي تذکرې دپاره. چې کله مو دا هم وکړه نو بله صفحه به موږ تاسو ته راواوړي هغې صفحه کې به اوس چې ملګرو زه تاسو ته نور هم د سټپ بای سټپ مکمل طریقه ښیم ملګرو. امید لرم دغه ویډیو تاسو مسکیپ کوئ نه مسکیپ کوئ او مخکې کوئ مو پوره یې وګورئ. دلته به تاسو ته ښه راغلاست خوش آمدید وایي پښتو او دري چې هره ژبه مو انتخاب کړله بیا به تاسو څه شی وکړئ نور تاسو ته مخکې ښیم. ټول ناول ملګرو تاسو یو کوچنۍ غوندې هیله وکړئ چې چینل نه وي سبسکرایب کړی درته سبسکرایب کړئ ورسره غوږ ګنټې نشان باندې کلیک کوئ بیا آل باندې کلیک کوئ. همدې طریقې سره زموږ هر یو نوی ویډیو تاسو په وخت باندې درورسېږي او تاسو به وکولی شئ چې ویډیو وګورئ. دلته به تاسو خپله ژبه انتخاب کړئ یعنې پښتو ما انتخاب کړله پکې پښتو او دري راځي. نو دا زموږ د تذکرې چې کومه صفحه ده هغه موږ ته راواوښته. تاسو که درې نوې تذکرې غوښتنه اړین ټکي په دې فورم کې د کورنۍ مشر لومړی خپل بیا د خپل کورنۍ د نورو غړو معلومات ولیکئ. که د کورنۍ مشر متعهل وي او خپلې مېرمنې او ماشومانو معلومات ولیکئ. که د کورنۍ مشر مجرد وي خپل پلار مور خور ورور معلومات ولیکئ. سمه دلته به تاسو کلیک کړئ د نوې الکترونیکي تذکرې غوښتنه په دې اول باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته سمه ده چې ما ورته نښه وکړله. نو چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته ګورئ د کورنۍ د مشر معلومات دا صفحه تاسو ته راواوښته. دا ګورئ تاسو کتلی شئ دا غوښتنه پاس تاسو د چې کوم فورمه ده د دې کوډ تاسو ته درکوي. سمه ده ګورئ که اوس بشپړ معلومات تاسو سره نه وي او غواړئ چې وروسته خپلې فورمې ډکې کړئ تاسو کولی شئ د باندې کوډ په کارولو سره خپله ثبت شوې غوښتنه بیرته ترلاسه او خپلې فورمې ډکولو ته دوام ورکړئ. صحیح ده دا تاسو کتلی شئ. نو همدغه طریقه ده پاس تاسو ته یو کوډ درکوي دا د فورمې ډکول. تاسو دا فورمه ده په دې فورمه کې د کورنۍ مشر لومړی خپل بیا د خپلې کورنۍ د نورو غړو معلومات ولیکئ. نو د کورنۍ د مشر معلومات سمه ده مثال یو کورنۍ د ته پکې مشر تاسو کورنۍ کې چې چا ودونه کړي وي هغه د کورنۍ مشر سو. مثال په یو کور کې درې نفر ودونه کړي وي هغه به تاسو درې فامیلي تذکرې جوړوئ. یعنې اوس مثال زه د ځان دپاره جوړوم زه د یو مې پلار د کورنۍ مشر شو یو زه شوم مثال 2 فامیلي تذکرې جوړوم. کولی شئ دلته تاسو دا ویب سایټ په ډیسکټاپ سکرین باندې مو ګورئ. په دې طریقې سره تاسو براوزر ته چې لاړئ یو ډیسکټاپ سکرین به ووایي نو بیا تاسو کولی شئ لکه د کمپیوټر په سکرین په شان دی تاسو کولی شئ دا فورمه ډکه کړئ. خو دا مې تاسو ته صرف طریقه وښودله تاسو هماغه د موبایل طریقې دغه د موبایل چې کوم سکرین د همغې طریقې سره تاسو ډکه کوئ. نو کمپیوټر سکرین نه به موږ تېر شو خو طریقه مې درته وښودله چې په دې طریقې باندې موږ کولی شو چې د کمپیوټر د سکرین په ډیسکټاپ په سکرین کې هم موږ کولی شو دا فورمه ډکه کړو. بیرته موبایل صفحې ته راځو نو دلته ګورئ دا ډکوم اوس خپل معلومات لیکم. زه د کورنۍ مشر سو مثال زه به اول ټول ناول دلته تاسو شو کوئ خپل نوم به ولیکئ. سمه ده خپل نوم به ولیکئ. همداسې تاسو سټپ بای سټپ ګورئ هر یو شی تاسو ته ښیم همدې طریقې سره تاسو دا فورمه ډکه کړئ او هر چېرته پسې ګرځئ راګرځئ مه چې چاته ووایئ زه دا فورمه ډکوم او چېرته دا فورم ډکه کړم. نو تاسو وکړئ هر چا سره موبایل په لاس کې وي انټرنیټ هر چا سره په لاس کې وي نو ولې پخپله نه کوئ چې ځان دپاره دا فورمه ډکه کړئ ځکه چې انټرنیټ هم هر څوک لري نن سبا او همدغسې موبایل هم لري. نو موبایل له لارې صرف په کمپیوټر باندې دا نه کېږي دا په موبایل باندې هم کېږي. نو ګورئ د پلار نوم خپل نوم مې ولیکو د پلار نوم مې ولیکو د پلار تخلص یا د کورنۍ نوم مې ولیکه د نیکه نوم مې ولیکه د نیکه تخلص یا د کورنۍ نوم. تاسو کتلی شئ په دې سکرین کې چې زه څنګه کوم همدې طریقې سره تاسو هم دا فورمه په خپلو نومونو سره ډکه کړئ. نو جنسیت راځي جنسیت کې نارینه او ښځینه ده نو زه نارینه به وکړئ ځکه چې نارینه یم فعالي حالات به وکړئ ژوندی او همداسې تاسو سټپ بای سټپ لاندې ګورئ مدني حالات به وکړئ متصل یا مجرد یا کون یا چې زه به دلته ولیکم چې متعال یعنې مجرد نه یم یعنې واده مو کړی ده. سمه ده دلته لاندې به تاسو ولیکئ د زیږېدنې نیټه به ولیکئ. سمه ده
زیږېدنې نیټه به ولیکئ تاسو په کوم کال به ولیکئ د افغانستان د تاریخ د حسابه څخه صحیح ده. همدلته به تاسو اول ولیکئ ورځ، یعنې کومه ورځ به هغه ورځ به ولیکئ، بیا به میاشت ولیکئ او بیا به کال ولیکئ. په هغه نیټه به دلته تاسو ولیکئ ملګرو. تاسو که چېرې تاسو کاغذي تذکره لرئ نو همغه تاریخ ځان ته ولیکئ، ځکه چې همغه عمر ماینس کړئ ترې نه او معلومات ورته وشي تاسو عمر څومره دغه به دلته تاسو ولیکئ. همدې طریقې سره تاسو دلته دا ځای چې ډک همداسې لاندې زه نور ځمه کوشش کوئ ملګرو دا ویډیو مه مخکې کوئ، همداسې سټیپ بای سټیپ تاسو ټوله طریقې باندې مکمل پوه شئ چې په همدې طریقې سره بیا تاسو هم خپله فورمه ډکه کړئ. نو ما درته ځکه ویل ملګرو دغه تاسو خپله وکړئ، بل چېرته مه ځئ او څه به پسې ګرځئ او نورو خلکو ته به وایئ چې ما دپاره د برېښنایي تذکرې ډکې او دا ډېر مهم دي. نن سبا تاسو وګورئ برېښنایي تذکرې نه بغیر پاسپورټ هم نه جوړېږي. نو دې دپاره ما تاسو ته دپاره دا ویډیو جوړه کړه چې هر یو کس ځان دپاره برېښنایي تذکره په خپله آنلاین فورمه ډکه کړي، ورته ویلېږي او خپله تذکره ترلاسه کړي د ټولو فامیل دپاره او د ځان دپاره. نو تاسو کتلی شئ په کال هم ډک شو. آیا دغه کس الکترونیکي تذکره لري؟ یعنې آیا کس دغه د چا د مثال ځان ښیم که نه ما ته وایي چې تاسو لکه دا برېښنایي تذکره لري؟ ما ورته ویل نه لرم. نو دلته ګورئ د مور نوم غواړي، بیا سمه ده په دې کې به تاسو د خپل مور نوم ولیکئ. خپل مور نوم چې ولیکه دلته تاسو نه ژبه غواړي، تاسو مورنۍ ژبه چې ما ورته پښتو ولیکل، صحیح ده پښتو ده. نوم په انګلیسي ژبه کې، نو دلته به تاسو خپل نوم په انګلیش ژبه کې ورته ولیکئ. سمه ده ملګرو. نو خپل نومونه هم پاس په پښتو کې ورته ولیکل، دلته یو وار بیا هم غواړي چې په انګلیش ژبه کې. نو دلته ډېر پام وکړئ ملګرو، خپل نوم نیکه نوم پلار نوم په دې کې ډېر زیات پام وکړئ چې غلط ونه لیکئ، یعنې سپیلنګ هم غلط نه کوي او نوم هم غلط نه کوي. همدې طریقې سره ځکه چې دا ډېر مهم دي، په آینده کې به تاسو ته ډېر مشکلات جوړوي. دې لپاره که تاسو چېرته دا پر مخ خپله ډکه کوئ نو هر څه به په خپلې طریقې سره ولیکئ، نوم کې به هم فرق نه وي او ډېر زیات پام ورته وکړئ. نو د زیږېدنې ځای تاسو څخه دلته غواړي چې د زیږېدنې ځای موږ ته وښایي چې کوم ځای کې زیږېدلي. نو زه ورته خپل د زیږېدنې ځای اول ښیم چې ولایت ته لوګر به ورته وکښږم، بیا ولسوالۍ بختونه درڅخه ښکوي چې کومې ولسوالۍ کې زیږېدلی هغه به ورته وکښږئ. تاسو ته ټولې ولسوالیانې راوړي، دلته چې ولایت وکښږئ اول هېواد د هېواد کې افغانستان یا بل ملک. نو ما ورته افغانستان کې زیږېدلی یم، بیا ولایت کې کوم ولایت کې زیږېدلی چې تاسې په ولایت باندې کلیک کړئ ټول ولایتونه تاسو ته راوړي، هغې کې بیا ولایت وکښږئ. بیا ولسوالۍ چې کله وکښږئ نو ولسوالۍ کې تاسو ته ټولې ولسوالۍ راوړي، په هغه ولایت کې چې تاسو وکښ کړي نو هغې څخه به تاسو یوه ولسوالۍ غوره کړئ چې چېرته زیږېدلي یاست. سمه ده. نو لاندې تاسو ته وایي چې کلی یا ناحیه به ولیکئ، نو د خپل د کلي یا ناحیه به ولیکئ. نو موږ به درته ادره کې د کلي نوم ورته ولیکو. سمه ده ملګرو. دا د مذهب ورته خپل د کلي نوم ولیکم. همدې طریقې سره تاسو سټیپ بای سټیپ ګورئ ملګرو، همدغسې تاسې هم خپل فورمه ډکه کوئ او نور زه تاسو ته ښیم چې بیا وروسته پکې چې راځي او کومې طریقې سره موږ بیا نور کولی شو همدغه فورمې موږ ورته ولیږو، ورته وایستو او موږ خپل برېښنایي تذکرې ترلاسه کړو. دلته صرف د بایومیټریک لپاره ورتګ غواړي بیا ملګرو، چې کله تاسو دا فورمه ډکه کړه ورته ویلېږئ خپل عکسونه هر څه ورته ولېږل، تاسو ته ټوله طریقه ښیم چې کومې طریقې سره ولېږو نو تاسو به بیا بایومیټریک ته ورځئ. نو دلته ګورئ د عسکرۍ خدمت غواړي، ما ورته نه او زده کړه څومره زده کړم کړې، ما ورته ویل هو زده کړم کړې ده، خو دلته د زده کړې کچه ښیي څومره زده کړه کړې ده. نو زه ورته لیکم لومړنۍ زده کړې مې کړې دي تعلیمات ابتدایي یعنې اولني تعلیمات مې کړي دي، مخکې نه یم لاړ پکې. نو تاسو چې هر څومره تا زده کړې کړې وي هغه ورته غوره کړئ، دلته ورته ولیکئ، هماغه ورته سلیکټ کړئ. اصلي اوسېدلو ځای تاسو څخه غواړي چې تاسو اصلي په کوم ځای کې تاسو اصلي ځای کوم دی چې تاسو پکې اوسېدلی سمه ده. تاسو زموږ اصلي ځای خو ورته ولایت تاسو هم همدغه طریقې سره چې د هر ولایت ولسوالۍ هماغه ورته ولیکئ. صحیح ده. دغه اصلي غواړي، دغه اوسنی نه غواړي. مثال تاسو چېرته اوسېږئ هغه به ورته نه لیکي، تاسو پلارنی د نیکه د وخت کوم ځای مو مثال تاسو مخکې د کوم ځای یې اصلي یې، صحیح ده که نه اصلي د کوم ځای نو هغه ځای به تاسو ورته لیکئ. زه اصلي دی ولایت لوګر ولسوالۍ ازره او کلی نو کلی نوم به ورته ولیکم هماغه طریقې سره څنګه چې موږ بره ولیکل او دې کې به هماغه دلته ولیکو. دا به ما دلته ډک کړو ملګرو. دغه فورمه چې کله تاسو ډکوئ لږ وخت نیسي، دې دپاره ځکه چې ډېره مهمه ده او ډېر زیات کوشش پکې وکړئ چې غلطي پکې ونه کوئ. دا تاسو څخه اخره کې وایي چې دا تاسو کومه غلطي وکړه د هغه چې کوم دا تاسو یې خپله تصدیق کوئ موږ ته یې لیږئ نو هغه بیا تاسو پورې اړه لري. سمه ده. که غلطي مو وکړه هغه ستاسو خپله غلطي ده، بیا مونږ پکې لکه ګرم نه یو. د مثال تاسو نوم کې غلطي و هر څه و نو دلته زیات کوشش وکړئ چې نوم نه غلط نه شي، همدغسې د پلار نوم همدغسې د زیږېدنې ورځ هر څه تذکرې سره برابر کړئ. نو تاسو ته اوس ګورئ دلته لیکي چې اوسنی استوګنځای چېرته دی، تاسو اوس چېرته اوسېږئ. صحیح ده. مخکې خو موږ نه وغوښتل چې تاسو پلارنی یعنې مخکینی کوم ځای کې اوسېدئ که نه، او دا اوسنی چې اوس فی الحال تاسو کوم ځای کې کور یو کوم ځای کې اوسېږئ هغه ولایت کوم ده. نو ما ورته ولیکل ولایت ننګرهار ده، زه اوس په ننګرهار کې اوسېږم. دا اوسنی ولایت مې ورته ننګرهار کې ملګرو
همدې طریقې سره ولسوالي موږ څخه غواړي. نو ولسوالي به ورته زه په ننګرهار کې چې کومه ولسوالي ده سرخرود، یعنې زبردست سرخرود کېږم. دلته موږ ته ټول هغه ولسوالي چې کومه ده کوم ولایت کېږو، ولایتونه هم ټول لړۍ ولسوالۍ بیا هغې ولایت کې موږ ته ټولې راځي، صرف موږ پکې سلیکټ کړو، یعنې کومه مو خوښه وي هغه وکېږو. نو کله یا ناحیه ما ورته اومه ناحیه ولیکل، سمه ده. دلته تاسو ګورئ اړیکې شمېرې موږ څخه غواړي. نو دلته موږ نه 2 شمېرې غواړي. دا د دې لپاره غواړي ملګرو دا فورمې چې کله موږ هغوی ته ولیږو نو او هغوی دا فورمې وګوري نو موږ بیا بایومتریک دپاره غواړي، موږ ته وایي چې تاسو بایومتریک ته راشئ. نو تاسو دغه 2 شمېرو ته به هغوی زنګ وهي او تاسو به غواړئ چې بایومتریک ته راشئ او خپل بایومتریک مو وکړئ او بیا مو برېښنایي تذکرې ترلاسه کوئ. نو دلته به تاسو خپلې 2 شمېرې ورته ولیکئ چې هر وخت فعال وي، یعنې بند نه وي. هر وخت تاسو دا نمبر خلاص وي چې زنګ درته وایي چې زنګ راشي درته په وخت باندې. تاسو به 2 شمېرې ورته ولیکئ چې هره شمېره مو هر وخت خلاصه وي. دلته برېښنالیک ده، دلته به خپل ایمیل ادرس ولیکم، خپل ایمیل ورته ولیکئ که چېرې لرئ، که نه لرئ ملګري ایمیل ورکوئ، که نه لرئ پروا نه کوي. خو دلته ګورئ تاسو ته بهرنۍ ژبې ښیي چې تاسو بهرنۍ کوم ژبو سره بلد یې، یعنې کومې ژبو باندې پوهېږئ. نو زه ورته لیکم انګلیسي باندې پوهېږو، اردو باندې پوهېږو او همدغسې هندي باندې. دغه 3 ژبو کې موږ لږ بلدتیا لرو او لږ پوهېږو، که زیات نه پوهېږو خو لږ خو پوهېږو که نه. هېواد له نورو ژبو سره بلدتیا غواړي. نو د هېواد له نورو ژبو سره پښتو او دري، نورو باندې خو نه پوهېږو، دغه 2 باندې پوهېږو، یو پښتو ده یو دري ده. په دري باندې مکمل نه پوهېږو خو ګزاره کوو، پوهېږو ورته دري به مو لیکو. د وینې ګروپ موږ څخه غواړي. تاسو دلته دا هم ضرور ده پکې ملګرو، تاسو باید خپل د وینې ګروپ معلوم کړئ. ما ته خو د وینې ګروپ معلوم ده، A پازیټیو ده، یعنې A مثبت زما د وینې ګروپ ده. آیا تاسو کوچي یاست؟ زه به ورته وایم نه، یعنې تاسو کوچی یې؟ موږ ورته وایم نه. هو او نه اپشن راځي دلته به ورته نه کوو موږ. ښه، نو قومیت دې نه بعد تاسو لاندې ګورئ قومیت غواړي. قومیت کې زه پښتون یم، پښتون مې ورته ولیکئ. دین غواړي، دلته دین کې سلیکټ کړئ. نو دین زموږ څه ده دلته تاسو ته ټول راوړي. دا دین ګورئ پښتون او دین اسلام صحیح شو، او مذهب به دلته سني، یعنې سني شیعه یا دیگر دین. دلته ما سني ورته ولیکل، سمه ده. دا سني مې ورته مارک، زه سني یم. ښه، د معلولیت ډول ده دا نه، یعنې تاسو ګوډ او دغسې نور څه معلولیت وي نو هغه به زه ورته یم چې نه موږ شکر الحمدلله ډایرکټ روغ یو، الله شکر ده. ښه، کاروبار یا دنده، څه کاروبار یا دنده لرئ؟ نو زه خو په خپلو ملګرو نجاري کوم. تاسو ما مخکې مې ملګرو نورو ویډیوګانو کې ما تاسو ته ویلي چې زه د نجاري کوم، یعنې زه صرف د همدې دپاره نه یم چې د انټرنېټ تر تاسو دپاره دومره خدمت کوم چې تاسو ته دغه څه مهم چې وي تاسو ته ښیم. ښه، دویم تابعیت، یاره زه خو دویم تابعیت نه لرم. ما ورته ویل نه. د رایې ورکولو ځای ننګرهار، سمه ده. نو همدغسې زموږ دا فرمان ډکه شوله دې ځای پورې. دلته اوس تاسو کتلی شئ، اوس دغلته تاسو ته ګورئ د اوسنۍ تذکرې معلومات. کاغذي تذکره لرئ، تذکره نه لرئ، 2 آپشن دي. که چېرې کاغذي تذکره لرئ نو دلته به تاسو کاغذي تذکره لرئ باندې وکړئ، یعنې لرو یې. که چېرې نه لرئ تاسو نو بیا 2 د تصدیق دپاره 2 نورې تذکرې غواړي، د هغوی تذکرې. نو ما سره خو کاغذي تذکره شته خپله، نو زه به دلته تاسو ګورئ د کاغذي تذکرې شمېره. نو اوس به تاسو سره چې کومه کاغذي تذکره وي د هغې ټول معلومات دلته تاسو څخه غواړي. صحیح ده. د کتاب کال، یعنې په کوم کال د کتاب کال د تاسو په کاغذي تذکره کې لیکل شوي هغه به دلته ولیکئ، سمه ده. دا تذکره چې کله تاسو اخیستې هلته تاسو ته کال لیکل شوی وي، د کتاب اول ته ولیکئ. او همدغسې دلته لیکلي ثبت چې کوم د ثبت په خپله کاغذي تذکره کې وګورئ، ثبت شمېره به دلته ولیکئ، پاڼه به دلته ولیکئ. د پاڼې شمېره هم ستاسو په کاغذي تذکره کې حتما وي. دا ټول معلومات ستاسو کاغذي په تذکره کې شته دي، هغې نه به یې دلته ولیکئ. د سکوپ شمېره، یعنې خپل د تذکرې شمېره به دلته ولیکئ. په اثر کې خپل د تذکرې نمبر یا به دلته ولیکئ. ثبت مې ولیکه، پاڼه مې ولیکله او جلد پاتې ده. نو زه به خپلې کاغذي تذکره کې یعنې دا سکوپ ولیکم. نو دلته به زه د خپلې تذکرې څخه جلد راواخلم، جلد به هم دلته ولیکم. دا ټول معلومات تاسو د کاغذي په تذکره کې، سمه ده ملګرو. تاسو خپله کاغذي تذکره ولیکئ او هغې څخه دا ټول تاسو دلته ولیکئ چې څه په هغې کې وو، هماغه پاڼه، ثبت او کال، دا ټول به دلته ولیکئ. نو جلد زما 15 ده، دلته به ما 15 ورته ولیکل. دا هم پوره شو، حقوق هم وشو. د صدور نیټه، یعنې په کومه ورځ مو تذکره اخیستې د هغه تاریخ ورته ولیکئ. صحیح ده. نو دلته ورته ګورئ ورځ، کومه ورځ وه، کومه میاشت وه او کوم کال و. دا هم ستاسو په تذکره کې شته دي، په کاغذي تذکره کې. همغه تذکرې نه ورته راواخله، ورته ویې لیکه. صحیح ده. همدغسې اسانه ټول لګېږي چې څنګه تاسو ته وګورئ همدې طریقې سره هر یو بیا کېږي. ښه، نو زمونږ دا ځای ډک شو، یعنې ورځ، کال او میاشت هم مونږ دلته ورته ولیکل ملګرو. تاسو هم همدې طریقې سره خپل چې څنګه زه کوم ملګرو، تاسو همدې طریقې سره هر څه برابر کوئ. نو دلته زه ورته لیکم کومه میاشت ده، دا دی 9مه ورځ وه، 6مه میاشت وه، سنبله او کال 1490.
دلته د فایل اپلوډ کول اړین دي. دلته تاسو کتلی شئ فایل باید جی پی جي، پی ان جي او د پی ډي اف فایل وي او 15 ام بي څخه زیات نه وي. دلته خپل انځور غوره کړئ، یعنې خپل هغه عکس به راواخلئ چې خپل بیک ګراونډ یې شاته سپین وي، یعنې د خپل انځور شاته عکس مو سپین رنګ کې وي، بل رنګ نه وي، او 15 ام بي څخه زیات نه وي، جی پی جي، پی ډي اف او پی ان جي فایل کې وي. نو دا به موږ راواخلو. ورته یو عکس تاسو به دې دپاره خپل انځور هم جوړوئ، لاړ به شئ عکس خانې کې به خپل انځور واخلئ چې شاته بیک ګراونډ یې سپین راشي، ورته ووایئ. همدې طریقې کولی شئ خپله یې په کمپیوټر کې ځان ته جوړ کړئ، یا موبایل کې هم کولی شئ دغسې انځور ځان دپاره جوړ کړئ. نو دا ما سره ما خپله جوړ کړی و، هغه عکس به ورته راواخلئ او لاندې تاسو څخه یو بل شی غواړي کاغذي تذکیره اپلوډ کړئ، یعنې د خپلې کاغذي تذکیرې عکس به ورته وخېژوئ. خو کوم عکس به ورته وخېژوئ ملګرو؟ هغه عکس به ورته نه خېژوئ چې تاسو ډایرکټ په موبایل واخلئ ورته وخېژوئ. دا عکس به تاسو خپله کاغذي تذکیره به ویشئ، کوم یو هغه ته به ویسئ فوټو کاپۍ والا ته، او هغې ته به ووایئ چې دې نه ماته یو سکین عکس وباسه، یعنې هغه تذکیره به تاسو خپله ورکړئ، هغه به درته سکین کړي او تاسو ته موبایل ته به هغه عکس راولېږي. کاپي ترې نه مه باسئ، ورته زما موبایل ته د دې زما د تذکیره چې کومه ده هغه سکین کا او د هغې عکس زما موبایل ته راولېږه. موبایل به ورکړئ، تاسو ته به هغه عکس ولېږي. نو چې کله هغه تاسو ته ولېږي کېدای شي هغې سایز غټ وي، نو تاسو به ایډیټ کوئ، سایز یې باید 15 ام بي څخه کم شي، نور هماغه عکس وي، ځکه چې سکین شي ډېره صفا راځي، نو هغوی هماغه سکین غواړي صفا راځي. نو دا تذکیره به تاسو سایز ورته بیا کم کوئ چې 15 ام بي څخه زیات نه وي، او کاغذي تذکیره به دلته اپلوډ کړئ. سمه ده؟ سکین تذکیره باید سکین کړئ. تاسو ډایرکټ تذکیرې نه چې عکس وباسئ هغه ډېر صفا نه راځي، سکین سره صفا راځي. نو تاسو به خپله تذکیره سکین کړئ، هلته 15 روپۍ اخلي، تذکیره درته سکین کوي او عکس د موبایل ته لیږي، هماغه موبایل عکس به تاسو دلته د تذکیرې اپلوډ کړئ. سمه ده؟ چې هر یو تذکیرې عکس تاسو خېژوئ دلته، نو تاسو به هغه تذکیرې عکس باید سکین شوی وي. سمه ده؟ په دې پوه شوي یاست. چې کله دا 100% پوره شي، تاسو کتلی شئ د ما تذکیرې عکس هم 100% پوره شولو. نو دې نه بعد تاسو به لاندې کوز شئ، دلته زمونږ کار نور ختم شو، یعنې زمونږ کار دلته پوره شولو. تاسو کتلی شئ دلته لاندې د کورنۍ نور غړي اضافه کړئ. دا داسې نه ده، دلته به تاسو حتما نور غړي اضافه کوئ د کورنۍ. سمه ده؟ دا به تاسو اولني به نو کېږئ، تاسو به دا خوندي کړئ دا معلومات چې دا دنه خراب نه شي. دا هم چې کله خوندي کړل، نو دویم کې به تاسو بیا دا ګورئ ما وکېږه زما دا معلومات خوندي شو او ماته یې پاس بارنی کوډ راکړه. دا کوډ به ځان سره وساتئ ملګرو، یا به دې څخه یو سکرین شاټ واخلئ، یا به دا کوډ ځان سره کاپي کړئ او په نوټ کې به یې سیف وساتئ. دا پکارېږي، دا بیا تاسو ته وایم چېرته پکارېږي. دا کوډ ګورئ، دا چې کله تاسو خوندي کړل، تاسو دا کوډ راځي، دا به ځان سره کاپي هم کړئ، یو سکرین شاټ به هم دې نه واخلئ چې دا کوډ درنه ورک نه شي. دا که چېرته اوس مثال ما د هغه فورمه دلته پرېښودله، زه بیا سر نه سبا دې ته راځم او دلته اوس غوښتنه کومه مثال تاسو ته اوس ښیم، نو هغه ځینې زه ووتلم اوس سر نه زه راځم. دا کوډ زموږ چېرته پکارېږي؟ اوس مهال دلته پکارېږي. هغه فورمه موږ هملته پرېښې وه، دلته تاسو کتلی شئ نه بشپړ شوی فورمیټ دوام، نو دلته به تاسو هغه کوډ ولیکئ. سمه ده؟ ما کاپي کړی و پیسټ مو کړ لټون، نو اوس موږ ته بېرته هماغه خپله فورمه راوړي چې څومره موږ ډکه کړې وه، څومره کار پکې پاتې و. دا کتلی شئ تاسو، جمال الله احمدزي په نوم باندې ده، دا زما کوډ ده، د غوښتنلیک کوډ، دا کوډ ده. چې که چېرې تاسو اوس معلومات پوره نه لرئ، نو دغه کوډ ځان سره وساتئ. تاسو سره اوس معلومات نشته، مثال دی یو شي، دا کوډ ځان سره کښېږدئ او بېرته سبا دې صفحې ته راشئ، بله ورځ راځئ، همدغه کوډ به تاسې په دې دویم هغه کې ولیکئ څنګه چې ما تاسو ته وښودم. تاسو ته به خپله فورمه راواوړي چې هر څومره م ډکه کړي وي همغه ځای څخه به تاسو ته راواوړي چې څومره پاتې وي هغه به پاتې وي، چې څومره م ډکه کړي وي هغه به ډکه شوي. تاسو کتلی شئ ما دا ټول معلومات پکې لیکلي وو، نو زما ټول معلومات دلته پراته دي زما په فورمه کې، دا یو هم ګډوډ نه شو، خراب نه شو. نو دغه کوډ د دې لپاره مهم وي، او بل دا کوډ وروسته هم پکارېږي بیا. نو دا زما ټول معلومات دي چې ما مخکې فورمه کې ډک کړي وو، دا زه بیا سر نه ورته راغلم همغې صفحې ته د انټرنیټ کې، او بېرته مې هغه خپل کوډ ورته دننه کوو، ما ته راغلل خپله فورمه. نو دا ګورئ د کورنۍ نوي غړي اضافه کوئ، دا به تاسو حتما اضافه کوئ، د نور غړي د خپلې کورنۍ. که چېرته تاسو تذکیره ورته غواړئ او که نه غواړئ هغې دپاره، خو د کورنۍ نوي غړي به اضافه کوئ، ځکه چې داسې دا نه مني. نو د کورنۍ له مشر سره تړاو، ها تاسو اوس د کورنۍ مشر سوئ، مثال زه د کورنۍ مشر سوم، ما دلته خپل زمن هم اضافه کړي دي پکې. نو ګورئ تاسو بس شی وکړئ، د کورنۍ له مشر سره تړاو، دلته مېرمن، زوی، لور، لمسی. نو تاسو کتلی شئ دا ټول تاسو خپل چې کوم دي خپلوان، دا به تاسو یو پکې د یو نوم به دلته حتما لیکئ. هلته تاسو ته بیا راځي آیا تاسو د دې کس لپاره تذکیره غواړئ یا نه. که چېرې تاسو ووایئ زوی هم وي او غواړئ چې زوی ته تذکیره غواړو، نو زوی دپاره به هو ووایئ، چې هم ووایئ تاسو به د هغې دپاره هم فورمه ډکوئ. او که چېرې تاسو ورېره یا چې شوي او فقط نوم یې پکې لیکئ یا د ماما لوري، نو نوم به دلته ولیکئ، ورته ولیکئ چې موږ د دې لپاره تذکیره نه غواړو، بس خلاص د هغې صرف نوم او دغسې درنه غواړي، نور شی نه غواړي. نو ما دلته کورنۍ له مشر سره تړاو زوی، دا زما زوی دی. سمه ده؟ تاسو کتلی شئ د ده نوم به اول تاسو دلته ولیکئ. صحیح ده؟ لکه زه مثال د زوی دپاره هم تذکیره جوړوم،
زوی مې پکې وکېږه. دلته تاسو وایئ چې خپل نوم ولیکه، نو تاسو به د زوی نوم ولیکئ. صحیح ده. تاسو کتلی شئ تخلص یا د کورنۍ نوم لاندې خپله لیکل شوی ده، ځکه چې زما فورمې نه دلته هر څه کاپي کړي دي. د پلار نوم یې چیرې راځي؟ زما نوم راځي که د نیکه نوم، زما د پلار نوم راځي، هر څه دلته لیکل شوي دي. دلته تاسو ته ګورئ آیا دغه کس غواړي الکترونیکي تذکیرات واخلي؟ زه ورته وایم چې هو. چې هم وویله نو تاسو ته لاندې فرمې راوړي، هغه به ډکوئ، او که چیرې نه ووایي نو ورکړل شوي معلومات ثبت کړئ، صرف د نوم ثبت کوئ او بس کیسه ختمه. او که چیرې هو ووایي نو هغه دپاره به 2 تصدیق کوونکي تذکیرې، که چیرې هغه تذکیره نه لري، او که چیرې لري همغې طریقې سره به د تذکیره اپلوډ کړئ، څنګه چې ما مخکې طریقه درته وښودله. که چیرې تذکیره نه لري نو بیا به 2 نورې تذکیرې د هغه دپاره تاسو تصدیق لپاره ورکوئ، د هغې ټول معلومات به لیکئ. چې دا هر څه مو پوره کړو، کورنۍ غړي مې اضافه کړو، نو تاسو غوښتنلیک تایید کړئ او ویې لېږدول، تایید او لیږل، نو دې باندې به تاسو وکېږئ. ویډیو مې اوږدېږي ملګرو، ځکه ما تاسو ته نور معلومات نه ښودل، همغې طریقې سره نور ټول کېږي. نو تاسو کتلی شئ دلته دا د کتلی شئ په دې فورمه کې د کورنۍ مشر لومړی خپله کورنۍ د وروستنی پړاو دی، یعنې تاسو هغه ځای ډک کړل. مهرباني وکړئ د الکترونیکي تذکرې یو څانګه غوره کړئ. کومې څانګې کې تاسو غواړئ؟ هېواد افغانستان، سمه ده، ما ورته وکېږه. کوم ولایت کې غواړئ چې تاسو ته زنګ ووهي او تاسې بایومټریک ته ورشئ؟ نو ما ورته ولیکل ننګرهار کې غواړم. د الکترونیکي تذکرې ویش څانګه کومه چې کنه ویش څانګه چې کوم څو څانګې لري ننګرهار کې؟ مثال تاسو هر یو ولایت دلته مونږ 3 څانګې لرو، نو ما دلته ورته مرکزي سویم ناحیه بابریان ورته وکړم، ځکه چې ما ته ټول نږدې همدغه څانګه ده. چې کومه څانګه ټول نږدې وي تاسو ته همغه څانګه ورته وکړئ چې تاسو ته نږدې وي، او بیا به تاسو بایومټریک ته ورشئ. نو ما ته دغه څانګه نږدې ده، نو مرکزي سوم ناحیه سوم بابریان، یعنی زه ورته همدا وکې کومه. مثال تاسو په ولایت کې چې هر یو څانګه تاسو ته ټول د هر یو ولایت خپل نومونه راوړي، چې هر یو تاسو ته نږدې وي همغه ورته غوره کړئ او اوکې کړئ. تاسو ته چې زنګ ووهي نو همغې څانګې ته بیا ورشئ بایومټریک دپاره. نو لاندې ګورئ مهرباني وکړئ د خپلې فورمې د لیږدلو څخه وړاندې خپل ورکړل شوي معلومات بیا ځلې وګورئ، یعنې ډېر کوشش پرې کوئ چې معلومات بیا وګورئ. په تصدیق کې چې په دې فورمه کې لیکل شوي معلومات سم او کره دي. که چیرې پورتني معلومات غلط ثابت شي، هر ډول قانوني چلند منم. یعنې تاسو ته وایي چې دا به تاسو اوکې کړي، دا ستاسو په غاړه ده. نو تاسو به دلته ورته مارک کړئ چې سمه ده، زه منمه، او لاندې به ورته تصدیق او ولېږئ. نو تاسو به دا تصدیق کوئ او دا به ورته ولېږئ ملګرو. سمه ده، تاسو ټول معلومات دلته پوره شو ملګرو. همدېسې پورې ما کار کړی دی، زما لږ څه د فورمه کې لږ څه عکسونه کم دي ملګرو. همدې د خاطره نوره طریقه بیا تاسو ته راوړي، تاسو ته یو بله پاڼه راوړي، تاسو ته یو لیست درکوي، هغه به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ عکس، او پرنټ به یې کوئ، یعنې کاپي به یې کوئ، کمپیوټر کاپي ته ولاړ شي او هغه عکس ځان سره وساتئ، او دغه بهرنی غوښتنلیک کوډ چې کوم دا به ځان سره وساتئ. چې کله تاسو بایومټریک ته وغوښتئ لاړ به شئ، بایومټریک کې به تاسو همغه پاڼه ورکړئ چې تاسو ځان ته پرنټ کړي وي، او دغه کوډ به ورکړئ، تاسو بایومټریک به وشي او تاسو خپل تذکرې ترلاسه کړئ ملګرو. ما نور ځکه ونه کړل ملګرو، زما تذکرې کې فورمه کې یو عکسونه پاتې دي، همدې خاطر هغه پاتې شو. نو نور هېڅ مشکل هم پکې نشته. همدغه پورې چې تاسو راغلئ دا ورته ولېږئ او تاسو ته یو صفحه راوړي، فورمه درکوي، هغه به ځان دپاره ډاونلوډ کړي موبایل نه، او هغه پرنټ کړئ، یعنې هغې نه به یو کاپي واخلئ، لاړ به شئ کاپي چې کوم کسان دکان کې کاپیانې باسي هغې ته به یوسئ، هغه عکس موبایل څخه به ور واړوئ، ورته یې دې نه ماته یو کاپي وباسه، کاپي به ترېنه واخلئ او دغه کوډ به ځان سره وساتئ. چې کله تاسو بایومټریک دپاره زنګ ووهئ او ورغلئ، نو تاسو به دا دواړه ورکړئ، تاسو بایومټریک به وشي، تاسو به تذکیره راشي. نو مننه ملګرو، امید لرم ویډیو مو خوښ شوي. که خیر لږ اوږده وه خو تاسو ته مکمل طریقه ما وښودله. تاسې کوشش وکئ خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هر څوک پوه شي او خپل ځان دپاره خپله دا فورمې ډکې کړي او خپلې تذکرې ترلاسه کړي. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې خدای په امان، ښه وخت ولرئ، په لوی الله مو سپارمه.